رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وخت یو سړی راځي او بیا ورته وایي یا رسول الله ما ته وصیت وکړه. مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وایي لا تغضب، غضب مه کوه. هغه سړی بیا ورته وایي یا رسول الله ما ته وصیت وکړه نور. مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وایي لا تغضب، غضب مه کوه. هغه بیا ورته وایي یا رسول الله نور څه وصیت راته وکړه. مبارک علیه السلام بس ورته وایي لا تغضب، غضب مه کوه. دا غضب هغه شی دی چې د ډیرو شرو او فتنو دروازې پر انسان راخلاصوي. کله چې انسان خپل غضب نوش کړي بیا دومره زیاته خوشحالي وروسته احساسولی سي چې هغه خوشحالي په هېڅ کې نشته. ځکه انسان باندې شیطان ډیر زور په دې وخت کې کوي، داسې اعمال په انسان باندې کوي چې د هغه جبیره بیا نشي کېدلی. اما که یې نوشېدل وکړل بیا وروسته په دغه اندازه باندې خوشحالي وي.